پاکستان افغانستان کې د تاوتریخوالي د خپرولو هڅې کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد خبرداری ورکړې چې افغان سیاسون دي د پاکستان د لوبو وسلې نه ګرځي. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي که ترکیه کې د هیواد له پخواني چارواکو سره د پاکستان د استخباراتي چارواکو لیدنې رښتیا وي، نو اسلام آباد د دوی د ګمارلو په وسیله په افغانستان کې تاوتریخوالي د خپرولو په لټه کې دی. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې به راسره پخوانی ډیپلومات او په لندن کې حقوقي وکیل ښاغلی عزیزالدین مارج صاحب میلمه وي. مارج صاحب ښه راغلاست. تاسو د ښاغلي ډاکټر صاحب خلیلزاد تازه څرګندونې څنګه ارزوئ چې کړي؟ مننه. زه لومړی تاسو ته تحقیقي همکارانو ته لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د تقریبا دغه 15 کال را دې خواته دوه چیرې چې د سیاست د افغانستان کې عملا یا په ډېره باندې مطرح شوي، ځکه مطلب پخوانه هم وي. یو ډاکټر خلیلزاد ده، یو ښاغلی کرزی. دا چې ما تعقیب کړي دي، دوی په همیشه کله کله مطبوعات ته راوتلي دي، یا مثلا په یو ډول نه یو ډول ملت ته نقل ورکړی یا حقیقت یې افشا کړی ده، یا په لنډه توګه هم یو افشاګري یې کړې ده، واقعیتونه یې ویلي دي، خلک یې خبر کړي، په یو ډول نه یو ډول اطلاع رسولې ده. کله ناکله په ډېر رمزي توګه په ډېر احتیاط سره دوی دا کار کړی چې البته خپل دین یې هم ادا کړی د افغان په صفت، او د دوی دا فکر کومه یو وطني او ملي احساس دا کار کوي. تقریبا دغه 15 کاله پخوا هم دوی مطرح وو، ښاغلی کرزی مطرح وو، مثلا خلیلزاد هم له کارتر نه سپینې ماڼۍ نه چې د مجاهدینو ډله ته خپله فیصله جوړولې او د رهبرانو ټینګولې وه، له هغه وخته چې مطرح وو. خو په هر صورت باندې راوبسو دا اوسنۍ خبرو ته چې ښاغلي خلیلزاد بالکل کورې ودان ډېره دقیقه خبره کړې ده، هم د پاکستان په هکله، هم د پخوانیو مفسدینو، غلو، غاصبینو، متنفره، بې حیا، بې شرمه، چې دوی هیڅ شرم په سیاست کې نه لري، هیڅ غرور و غیرت نه لري، هیڅ حیا نه لري، هیڅ له ملت نه شرمېږي، له نړیوالو نه شرمېږي، حتی دوی دومره سپین سترګي شوي چې له خپلې کورنۍ نه شرمېږي. څومره نالت خلک ورته وایي، څومره بد ورد ورته وایي دا پخوانۍ ډلو ټپلو ته، خصوصا دغه د شمال تلواره چې ده د شورانیزارو دا ډلې چې دي، او بیا د ده متحدین چې دي په هر ولایت کې چې دي افغانستان، یعنې غلا دوی ورکړه علني، او خلک ورته ویل تاسې غلئ، اقرار یې وکړ چې دوی غله دي، باران په غلا باندې ونه شرمېدل. دوی یعنې بالکل یعنې غیرت د دوی نه تللی ده. په طالبانو ملامتول تاسې پاکستان جاسوسان یې، تاسې پاکستان جوړ کړی او هله هله اوس خپله ثابتوي چې دوی د پاکستان د ایسای سر جنرالان دي. ګر چې پاکستان خپله په دې وخت کې قصدي ډول دا کار کوي، دوی ته وفادار نه ده. هغه یې دې لپاره دا تحولات حالات چې ګوري په نړۍ کې د افغانستان لپاره د نړیوالو پام چې ګوري، دی په زور ځي او ځان مطرح کوي، یو حالت ذات داسې راولي دغه سیاست د غربیانو مدیریت کوي چې دی پکې خپله ګټه ولري، یعنې دی د خپلې ګټې دپاره دا یو کار کوي. صحیح ده چې ناراضي وو، د موږ ناراضي وو مثلا نیوکې یا ناخوالې ستا له طالبانو سره هم د ډېر مشکلات سته دلته، د فقر او غربت خو به پرېږدو، دا د نجونو تعلیم، کار مثلا، یا مشر نه لیدل، او یا دلته مثلا اداره کې موقته اداره، یا مثلا وزیران صاحب پر از بې مسؤلیتي یا د کډوال کېدل خلک، دا مشکلاتو سره سره مګر دغه مشکل د دوی الټرناتیو یا دوی ځایناس یا بل کس غله او مفسدین، تاسې یقین وکئ چې دا صلاح الدین رباني ده، دا طاهر نور ده، دا قانوني ده، دا اسماعیل خان ده، دا خلیلي ده، دا دانش ده، او دا محقق ده، دا د قدیر کورنۍ ده، د مسعود کورنۍ ده، او یا دې خواته دا د سیاف ډله ده، دا د ګلبدین ډله ده، او دا مثلا دغه نورې د حضرت علي ډله ده، دا ترخیل ده، او که مثلا دغه ډلې چې دي دغه تبتیان ورکړی په ګډون دی، هغه مفسدین او خله چې له غربه راغلي وه په چارواکي وه،
بلې په ټوله کې مارج صاحب په دغه ډول ډلو ټپلو خلک څومره بې باوره سوي دي په شمول د نړیوالو؟ زه اوس همدا خبره ما کوله علاوه ملت نه بله علاوه دوی د تنظیمو پیروانو نه دوی کورنۍ اوس دوی ته نفرت و لعنت وایي. بله نړیوال په هېڅ صورت په دې باندې اعتبار نه کوي. ښاغلي خلیلزاد مخکې 6 میاشتې 15 میاشتې مخکې بیا یو نقل دوی ته ورکړ، ورته ویې ویل چې تاسو اوس امریکا بیا نه راځي، تاسو نه بیایي، بیا دین پې جادو نشته، که تاسو غواړئ ژوند وکړئ ارام ژوند ورسې افغانستان کې وکړئ امن دی. یعنې معنا دا چې زه د تاسو د ژوند ګارنټي کوم خلاص خو د قدرت واک تاسو ته نشته. بیا هم دوی شرم و حیا نه لري. بلې همدا ځینې اشخاص مارج صاحب ستاسو په خبره چې هیڅ شرم او حیا نه لري او بیا هم د افغانانو په سرنوشت لوبې کوي او د افغانانو انځور نړۍ ته بد معرفي کوي. په ټوله کې له څه نه ډار لري او ولې افغانستان ته ځینې اشخاص نه راځي د ژوند کولو لپاره؟ نه بعضې خو مجرمین دي. مجرم ده څه ډول مجرم؟ هغه خو نسي راته د دوی خوار یې معلوم دي ته ورسه دا جایدادونه یې وګوره دا له کومه کړي دي، دا کس به له کومه کړی، دغه 1550 د عربو کورونه ټول سیاف ته ورکړي دي. همدا سړکونه یې وګوره په پغمان کې، په ننګرهار کې، په نورو ولایتونو کې. راسه د مسعود د کورنۍ د ورونو غلا یې وګوره، شارک اریانا وګوره، دغه بادام باغ وګوره، د زراعت څخه دا شیرپور وګوره، وزارت دفاع څخه کارت پروان د هندوانو د اهل ونود ځکه کورونه وګوره، هر یو په یو کوڅه کې پروت و. ورته فهیم وګوره بس ټوله کوڅه د هندوانې مړه کړي دي، تختولي دي، کورونه ټول ترې اخیستي. تاسو 315 د خیرخانې سیمه وګورئ، دا پارکونه دا جنه غلا قتلونه یې کړي دي، دوی جاسوسان افشا سوي دي. همدغسې ورته تاسو د حاجي قدیر او د ظاهر قدیر او د حضرت علي په کنګري دښتو د جوی کې وګورئ، ناکامورا یې په همدې باندې مړ کړ. یا مثلا د نور د حضرت علي او د سیاف او د نورو غلا یې تاسو وګورئ. دا ساده خبره نه ده. دوی که لاړ شي دوی له مرۍ رانیول کېږي. دوی په کورنۍ جګړه کې 15 سره کابلیان وسلي د خلکو په سروي میخونه ول. تاسو ورسه دا د خلیلي او دانش په دا برچي او په دې سیمه بامیانو د کونی کې د غصب ځکه وګورئ، په سمنګان کې وګورئ، په مزار کې وګورئ، چې دوی څومره غټ سړکونه دي. اتاینور وګورئ تاسو، دا خپل قانوني لوی خلک. تاسو راسه دوی سرمایه گذاري په خارج کې وګورئ څومره سرمایه کړي. یا دا صلاحالدین رباني چې له پلار او نیکه نه دی خلک. دا خو معلومه خبره ده، ټول پیک د غله و. نو دا څنګه افغانستان ته بیا هم ورته عفو وکړه، بیا هم خلیلزاد ورته ویلې تاسو ته ضمانت ور. په اول کې چې طالبان راغله دوی منډه کړه پاکستان ته. دوی ثابته کړه چې دوی هغه نږدېترین دوست هغه ثابت چې دي، هغه راجستر چې دي، هغه نه ایران و نه تاجکستان و، مستقیم دا پاکستان و. قریشي ورته ولاړ و. دوی ورته ویل یو لوی سړي موږ ته دا خبره دلته په لندن کې وکړه، په هغه مجلس کې زه دلته هارو ورته وایي یو ځای ده، په هغه مجلس کې تنها نومه 12 نفره مطرح کسان ناست وو. نو به ناکم ځکه هغه سړي دا یو راز موږ افشا کړ. دی هلته ولاړ و. ده وویل چې موږ هلته ودرېدلو، دا خبرې ورته وکړله، موږ به ورته وکړله، دا لوړپوړه ده. ورته وویل چې موږ راغلي وو چې دلته واوسېږو. قریشي و دې خلکو موږ ته وویل چې دلته د اوسېدو امکان نشته، موږ دا پالیسي نه لرو، تاسو ته بیا جای درکړو مشکل جوړېږي، نو تاسو بل چېرته لاړ شئ. وایي د موږ سب جایدادونه او دا شان پاتې دي. تا یقین وکړه ده په سرحد باندې وایي پاکستان ایسای او قریشي ورته وویلې چې هغه زه طالبانو ته وایم چې تاسو ته وساتي، غرض پرې ونه کړي، هغه به تاسو ته امانت پاتې. خو له دې ځایه لاړ دوی لاړل ترکیې ته. دغه د ترکیې لپاره پاسپورت او تیارې او تنظیم او ترتیب پاکستان وکړ. دوی هلته لاړل. اوس ګورئ دوی کورونه جایدادونه طالبان نورمال په پیره په بیت المال په پیسو یې ساتي، ځکه طالب ته چې معاش ورکوي بیت المال معاش ته ساتل کېږي. دوی له اول نه ثابته کړه چې دوی د پلار او نیکونو قبرونه د میندو قبرونه په پاکستان کې. دوی له اول نه تللي وو، له غجې نه جنرال حمید ګل او جنرال بابر، اول جنرال بابر او دې کسانو، عبدالرحمن دا د ایسای مشرانو، دوی تر سپینه ماڼۍ پورې بوتللې. دوی دغه تنظیمونه ترتیبونه یې جوړ کړل، ډلې جوړې کړې. دا کډوال چې راتله دا تنظیمول په دې ګروپو کې هم دوی وکړل. د افغانه یا وګونده دوی ورته جوړ کړه، که نه ورکړو حزب اسلامي و، په سیاف په مولوي محمد نبي او په خالص تقسیمېدل دا دوی خپل کار و.
ډیوایډ اند پروپاګیند د پالیسي درلودله بیا یې کډوال مجبورول چې تاسو ته راغلی جلې حق نه درلود که دا اوس چې اختار وکړي په جون میاشت کې لاړ سئ په مارچ میاشت کې اوسئ دغسې مشکل جوړوه یوه شرط یې پرېښودل چې دوی ته تنظیمي کارتونه ورکول دا یې زده کول پیسې د سعودي راتلې د عربستان سعودي پیسې راتللې 15% پاکستان اخیستلی په اول کې متباقي په دوی مصرف کولې بیا وروسته 80% پاکستان اخیستلی دوی طالبانو ته 10% ورکولې جنگ من نه و داسې چې راسه طریقه جنګ د روسانو لپاره د غرب نیابتي جګړه و د پاکستان ځانه دفاع کول دوی استعمال کړله کله چې دا ډاکټر نجیب په حکومت کې و همدغه رباني و مسعود دوی فهیم د الله پوتین سره پروتوکول لاسلیک کړل مسعود خو لا تقریبا په 1962 کال کې ګروموف سره په 40مه فرقه کې پروتوکول KGB سره امضا کړی بله مارج صاحب محترم د ډاکټر صاحب خلیلزاد تازه دریځ ته په پام سره د پاکستان پر وړاندې د امریکا سیاست د بدلون په حال کې دی ستاسو په نظر بالکل ډیموکراتان ډېر زیاتره توجه و ډېر زیات فکر یې له پاکستان سره و بله له پخوا نه ډېره ترجیح ورکړله ویل یم چې زه پاکستان ته د افغانستان په پرتله په سیمه کې تقریبا 100 برابره ترجیح ورکوم اما جمهوري خوان بیا برعکس دی ترامپ خوان په پاکستان کې کار و دغه وخت یې ویل چې پاکستان له موږ نه پیسې واخیستې پاکستان موږ نه چل وکړه ترهګرې له منځه یې ونه وړله د موږ امنیت ته ګواښ سوله ډېرې نیوکې پرې کړې دي خپله دې وختو کې عربستان سعودي هم بعضې ملاحظې په پاکستان لري امریکا اوس په ټوله کې د چین راتګ پاکستان ته هلته بیا پروژې اخیستل ګوادر ته رارسېدل بندر ورکول او داسې سرمایه ګذاري یا پانګونه کول دا غټ په دې تعامل وړ نه ده همدا وجه ده چې عمران خان اتلو په زندان کې ده نواز شریف یې واک ته پرېنښود د څه د ورور یې راوسته شریف نواز یې راوسته دا تغییرات بنان دا پاکستان چې اوسي پخواني ډلو تپلو ته او یا دلته ادعا یې کړي چې TTP په افغانستان کې ده دا د همدغو علیزرو دپاره ده بله پاکستان باندې اوس اعتبار نشته اکثره د افغانستان ماموریت یا اجرایي برخه چې 50 کاله پاکستان سره وه دا اوس غرب قطر ته ورکړې ده په دې وختو کې قطر هم یو څه لږ اساساتونه موجود شوي دي امارات متحده عربي ته ورسپارلې ده یو څه برخه ترکیې ته ورکړې ده او زیاتره کوشش کوي چې اوسه د هندوستان رافعاله کړي هند رافعاله کړي هند ته دا پروژې ورکړي دې وخت کې پاکستان منځوي شوی د کمیشن نو پیسو پاڅوي ځکه اوس منډه کوي پخواني طالبانو ته او خپلو پخواني جاسوسانو ته غلو ته چې راځي د اخلاص زمینه ته مساعدوم د راسه او د فساد زمینه ته مساعدوم غصب لپاره بیرته یو لاره چاره جوړوم تاسې راسئ او هغوی د همدې لپاره خوشحال دي هغوی په هر دلیل چې په هر ډول چې واک ته ورسېږي هغه له هر څه نه کېږي تاسې یقین وکړئ هر څه نه له غیرت هم کېږي له ایمان هم کېږي له اسلام هم کېږي او دا ثابته شوې دا تهمت نه ده دا ټول همداسې دي یو هغه مجاهدینو چې پاک مجاهدینو چې جهاد یې وکړه د فی سبیل الله دپاره وجاهدو فی سبیل الله د خدای په لاره کې اول چې هم له خدای غواړي متباقي هر څوک چې غیر د فی سبیل الله نه د خدای لپاره په هر نیت باندې جهاد وکړي په هر هدف باندې دا فتنه ده دا شهید نه ده دا مردار ده ځکه د چوکۍ لپاره د پیسو لپاره د مادیات لپاره د غرور لپاره یا په هر نوم غیر له فی سبیل الله نه چې جهاد وکړي دا فتنه ده دا زه نه وایم دا شریعت وایم نو بنان دوی هغه فتنهګران دي دوی مرتدین دي دوی یو هغه مجاهدین چې ما ویل چې هغوی پاک جهاد کې هغه استثنا ده دوی د خلکو په سرو میخونه وهلو باندې ثابته کړه دوی د خپلو خویندو باندې تجاوز کول ثابته کړله دوی د خپلو خویندو تیپ پرې کول او د رقص مرده کول دا ثابته کړه دوی د اغلا و چور چې دوی د افغانستان لپاره خاینین دي
دوی د خپلو نیکونو د سقاو په لار باندې روان دي. هغه واقع په افغانستان کې ګوره تمدن راغی، اصلاحات راغله، ترقي راغله، هغه بنیادونه دوی خراب کړل. هغه واقع ریل راغلی و، ریل ته ویلې وای دا کفر د مولا خان باندې فتوا ورکړه، دا شیطان راوړی دی. نن وایي چې د اسلام له جهاد له برکت افغانستان ته ریل راغی. هغه واقع مولا خان ما سره نجونو باندې تعلیم کاوه، هغه یې باندې فتوا یې ورکړې، هغه یې کافر ثابت کړ. نن ګوره مکتبو ته دوی خپله چغې وایي. همدغه طالبانو مکتب خلاف شریعت بند کړی. دوی وایي مانه هغه وخت برعکس دا تغییرات، یعنې مثلا 100 کاله ګورئ اوس دوی هغه وایي قانون اساسي جوړ شوی و د سقاو ډلې چې ولې قانون یې جوړ کړی، قانون خو د موږ اسلام ده. مانه نن بیا چغې وایي چې قانون ولې د پښو لاندې ولې قانون نشته. دا دغه حالت دغه خلک دي چې دوی معمولا د خپلو ګټو دپاره د خپلت دپاره او ظاهرا د ملت یم چې دا ملت ولې ویده ده او دا کله ویښېږي. ول دوی وخوړل ویښ نه سول، مړه دوی سوله، وږي دوی سوله، سوی تغذي دوی سوله، مالول او معیوب دوی سوله، شهیدان او اولادې دوی سولې، فقر په دوی راغی، هر څه دوی ولیدل. بارم بیا هم چې هماغه خل یو څوک په را وړاندې سي زیاته مننه کوم ماري صاحب. کور ودان خوشحاله اوسئ. په لنډو څو ثانیو کې راته ووایاست حل لارې چارې څه کېدلی سي؟ وخت ډېر کم دی، په لنډو کې. بالکل دا خبره وکړه چې نور ملت باید د اسلام او د دین او د جهاد په نوم باندې ټیکهدارانو لخوا ونه غولېږي، بل د قوم او د ژبې د سم په نوم باندې نور څوک ونه غولوي. په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ قومونه مختلف ځای مختلف دي، په دې ونه غولېږي نور. او نور شخص هغه خلکو چې ازمېښت کړی، امتحان یې ورکړی، دوی پسې نور ونه درېږي. زیاته مننه. دا کسان که راځي او پاکستان باندې نور باور ونه کړي، زیاته مننه، هغه بېلې غنه دفتر مفتر چې نه ورکړي، صرف دوی خطا باسي. کور ودان دا کسان چې راتلل عزیز مارج نور یې نفرت کوي، پخوانی ډیپلومات او لندن کې حقوقي فعال. کور مو ودان. داسې په طالبانو فشار راولي چې اصلاحات راولي، له ملت سره یو سي، او که دوی نه یو کېږي نو بنان په الټرناتیو باندې باید کار وسي، ملت به راپاڅېږي، ځان ته خپل اداره او حکومت جوړ کړي. نور هغه کسان چې په خپلو اهدافو باندې کار کوي، د نورو په اشاره باندې کار کوي، په افغانستان کې پرېنږدي. خوشحاله اوسئ. کور ودان. مننه چې تر دا وخته مو زموږ سره ملتیا کوله. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. ښاغلی عزیز ماریچ پخوانی ډیپلومات او لندن کې حقوقي فعال.